د روسانو او د انګریزانو د امپراتوریان ترمنځ دغه یو خالیګاه وه. خو دا یې وجه دی چې انګریزانو یو جعلي سند جوړ کړی و. د ډیورنډ ناسور چا د څه دپاره او څنګه رامنځته کړ؟ اصل خیزه برخه ایران ته ورکړه او هغه کم اصل خیزه برخه یې افغانستان ته وسپارله. همدا څه لپاره چې تعین شو همدا ټکي کې لیدونکو ته ووایي. داسې یو سند نشته چې دا وښیي چې امیر عبدالرحمن خان دغه حکمراني له انګریزانو سره کړی. څنګه او څه هدف دپاره دغه کرښه رامنځته شوه؟ پیراله دغه اضافه سیمو باندې هم خطونه تیر کړل. دغه سیمه چې بیا وروسته د ډیورنډ لاین ورته وویل شو یا د ډیورنډ کرښه یاده شوه. نو ډیورنډ بیا څنګه رامنځته شو؟ د ډیورنډ باس نشته. حتما ارشیفونو ته مو ورغلي یاستئ، د دې پسې به مو اسناد هم راغستي یاست. دغه سند جعلي سند ده. دغه خلک څنګه ناکام شو؟ دا خو ډېر مبارز خلک وو. دا خو داسې خلک وو چې د افغانستان د امپراتوریو د جوړولو کورنۍ وي. دغه یو بوجۍ دوه بوجۍ پیسې به ورته په دې دروازې کې کېښودلې چې واخله دغه پیسې واخله، خو دغه خوله دې بنده کړه، مخالفت مه کوه. د قومونو مبارزه څنګه بیا ناکام شو؟ ته په وزیرستان کې وې او تا یو ګناه کړی وای، تا پوره قوم به دې جزا ورکول. د خپلو جایدادونو فرمانونه انګریزانو خلکو ته ورکول تر څو پورې د هغوی طرفداري وکړي. هغه ځینو ملکانو له بده مرغه د انګریزانو پیسې ومنلې او دوی به پرېښودل چې په ارامه به یې خطونه کش کړل. د قومونو مبارزې ولې رنګ رانهوړو؟ دوی به داسې کړو، دوی به سره پرېکړو، جدا به یې کړو. 10 کاله وروسته دوی د مغزونه یې بیخي پرېمتل، مغزونه دوی خلاص کړل.